د طالبانو او د سوریې مجاهدینو په اړه د امریکا تازه اعلان وایي د خپلو ګټو لپاره ورسره تماس کې یو. دا چې نور څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې سوریه کې جهادي ډلو لخوا د واک ترلاسه کېدو سره هلته د امریکا نظامي هډې شتون لري او پر وړاندې کوم غبرګون نه ښودل کېږي. اوس تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان اعلان وکړ چې واشنګټن د دې وړتیا لري چې د امریکا د ګټو د تأمین په خاطر له ټاکل شوو ترهګرو ډلو سره په تعامل کې واوسي. میتو میلر وویل چې امریکا د خپلو ګټو د پرمخ وړلو لپاره د طالبانو او تحریر الشام په ګډون له مختلفو ډلو سره تعامل کړی دی. میلر په یوه خبري ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واشنګټن په تیر وختونو کې له طالبانو، داعش او القاعدې سره تعامل درلود، وویل هو موږ دا وړتیا لرو. زه له القاعدې سره له کومې ښکېلتیا خبر نه یم، خو موږ دا وړتیا لرو چې له ډیزاین شوو ترهګرو ډلو سره ښکېل شو. کله چې دا زموږ په ګټه وي، موږ د متحده ایالاتو د ملي ګټو د پرمخ وړلو لپاره د طالبانو سره تعامل لرو او موږ له تحریر الشام سره هم تعامل لرو چې د امریکا ملي ګټې پر مخ یوسو. البته د امریکایي ژورنالیست اسټین ټیس په ګډون چې ویمومو او کور ته راستون شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې واشنګټن لا هم طالبان د یو نړیوال ترهګر سازمان په توګه پیژني. دغه وزارت همداراز ټینګار کړی و چې د امریکا د ګټو لپاره به له طالبانو سره له تعامل ډډه ونه کړي. په داسې حال کې چې امریکایي او د ملګرو ملتونو چارواکو په وار د طالبانو له حکومت سره په خبرو ټینګار کړی چې پر دې لاره افغانان او د طالبانو سیاسي مخالفان نیوکې لري. د طالبانو بهرمشت افغان مخالفان بیا وایي امریکا د طالبانو پر ضد د کوم غټ حرکت لپاره نه یوازې د دوی ملاتړ نه کوي، بلکې د دوی د ودرېدو مخنیوی هم کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.